नावे में कोंडा मुर में बुरा पाकिस्तान जिंदाबाद څنګه پټک کوش لاس اوچت که بیا غوږونه نیسه درې ځله ووایه په زوره پاکستان زنده‌باد له حده زیاته مینه ورسره لرم او دا یو حقیقت چې په پښتو مړ دی سپیناوي ته یې چړتیا نه لري د ګیلمن مبارزه او شاعري کوه ده په کیسو نشي په طالب ورته شدو سره مونږ وطن ګټو سر هم ستو نه داسې نشي چې خپلواکي غواړو اتمن به ماته و د لوب وخت یې معذور مو شي بچیان د وطن ورته به مو نشخوي څوکیداران ته زمونږ او مونږ به ستا په غم ژړېږو ته مو پلار موږ د بچي افغانستانه سپین مخ دې لویه که لویه سلامونه او ډېر زیات احترامات قدرمنو لیدونکو پښتو ادب مینوالو نننۍ ادبي خپرونه مو په کوزه پښتونخوا کې په پښتو مین په پښتنو مین خوږ ژبه شاعر ګیلمن وزیر پښتین صاحب دی له ګیلمن صاحب څخه شعرونه اورو شعرونه څنګه د ژوند او شعرونو په هکله څو پوښتنې نو هیله ده چې تاسو هم ملتیا وکړئ ګیلمن صاحب سلامونه او هرکلی په خیرونو ستړي مه شئ خدای مو راوله خوشحال یم چې په څنګ کې مو لرم او راغلی یې دا بنډار مو را جوړ کړی دی زه مو پکې در سره میلمه کړی یم بهرحال میلمانه خو تاسو یې خو بیا هم ډېره زیاته مننه ستا ټولو لیدونکو اورېدونکو ته په ننګ افغاني او په پښتنه مینه سلامونه او احترامات ډېره مننه ګیلمن صاحب نو په لومړیو کې څو شعرونه څه بیا به خپرونه مخکې وړو مننه دا څو نوي بیتونه دي وایي یو خوا په اسلام کې د حرامه ځان وژنه او بل دلته د په سپینه کیسه عامه ځان وژنه او ملا صاحب چې کام مې د پردو په لمسون غرق شو ملا صاحب چې کام مې د پردو په لمسون غرق شو زه څوکم کوم بله ناکامه ځان وژنه او زه نر یم افغان یم زه فایم کنې هر وخت زه نر یم افغان یم زه پایم ګنې هر وخت زما څخه ګوښاوي پر څو ګامه ځان وژنه او زه برخه ګیلمنه د دې کام چې یې کړي پیغلې زه برخه ګیلمنه د دې کام چې یې کړي پیغلې د مینې له پیغور او له الزامه ځان وژنه ډېر ښه دی ګیلمن او دا بل غزل دی وایي دا دلته مونږ چې مقصد بیخي دې حد ته راغلی یو چې له مجبورۍ بس د محب الوطنۍ سرټیفیکیټونه او د زنده‌باد او مرداباد نارې وایو ګنې نور زمونږ هغه د وطن انځورګري دا ده چې ناوې مې کونډه مور مې بوره پاکستان زنده‌باد څنګه ناوے میں کونڈا مور میں برا پاکستان زندہ باد خور میں دبل لاستا مجبورا پاکستان زندہ باد او پا پاٹک کشا لاس اچت کا بیا غوگونا نیسا پاٹک کشا لاس اچت کا بیا غوگونا نیسا دریزه لوایا پا زورا پاکستان زندہ باد ډېر ښه دی ډېر ښه په ټکو سلا سوچت که بیا غوږونه نیسه درې ځله ووایه په زوره پاکستان زنده او د ترور مې لس کاله پوره شول زلمی زوی یې ورک دی د ترور مې لس کاله پوره شول زلمی زوی یې ورک دی ګرځي په یو بل در سر توره پاکستان زنده باد او پښتون وطن یې په ور ورید کړلو دا زمانم خو پښتون وطن یې په ور ورید کړلو دا زمانم خو جنت یې جوړ کړ د لاهوره پاکستان زنده او منم چې ته یې بې عزته کړې بې کوره یې کړې منم چې ته یې بې عزته کړې بې کوره یې کړې خو نه بد مه وایه وروره پاکستان زنده باد او پښتون که هر څو ترهګر بولي پردی یې ګڼي پښتون که هر څو ترهګر بولي پردی یې ګڼي خو ګیلمنه ګوره ګوره پاکستان زنده باد مننه قربان ډېره مننه ګیلمن صاحب د برې پښتونخوا خلک در سره ډېره مینه لري څه ویل یا څه ډالۍ ورته لري زه سخته مینه ورسره لرم لکه مقصد له حده زیاته مینه ورسره لرم او دا یو حقیقت دی مقصد دلته که هر څو هغه دغه خبره وکړو نو زما د مبارزې هغه اولین هدف دا دی مقصد د لر او بر یووالي او خلکو ته خپل لوی افغانستان ورپېژندل ما د نوي غزل دغه ایښی و بیت چې له وخت مننه چې یاران را پیژنې لګیا دی د کام غمخوار او خاینان را پیژنې لګیا دی او منظور به نوره تورې وویل یا نه دومره ده چې اصلي مخ د پاکستان را پیژنې لګیا دی او د ګیلمن شاعري مه منه
خو دا به منې هویت د لوی افغانستان را پیژنې لګیا دی. زما د مبارزې یا د شاعرۍ مقصد هم همدغه دی چې موږ خپل افغانیت او خپله یووالي او د خپل ویشل شوی وطن سره یو کړو. نو زما د مینې ثبوت که نور زه په خوله ووایم نو زما د غزل اخري بیت چې په پښتو مړ دی سپیناوي ته یې څړتیا نه لري د ګیلمن مبارزه او شاعري کوه ده. دا چې د افغانانو سره زما څونه مینه ده په هغه زما مبارزه او زما هر څه ګواهي ورکوي قربان. بس بله ورځ یو ملګری له خوست راتلو ما له وایي څه شی در وړو مل بس هم د خوست خاوره راوړه در سره په خالته کې هغه یې راوړې وه دلته ما سره ایښې وه عکسونه مې هم ورسره ایستلي وو قربان. دا یو غزل دی وایي په کیسو نشي په تلی به ورته شدو سرونه په کیسو نشي په تلی به ورته شدو سرونه د غلامۍ له غړوندو چې خلاصو سره. ډېر ښه. او تاریخ گواه دی بله خدای چاته ټیټ شوي نه دي. تاریخ گواه دی بله خدای چاته ټیټ شوي نه دي د ننګیالیو میړنیو پښتنو سرونه. بېشکه ډېر ښه ډېر ښه. او د دې دوه مخو مشرانو سره نه خوري سمون. د دې دوه مخو مشرانو سره نه خوري سمون دغه بس دې درانه کړي په شملو سرونه. ډېر ښه ډېر ښه. او مونږ وطن ګټو سر هم ستو نه داسې نشي. مونږ وطن ګټو سر هم ستو نه داسې نشي چې خپلواکي غواړو حتمن به ماته اوسه. ډېر ښه. او حوصله مه ماتوئ ملګرو دا متل دی. حوصله مه ماتوئ ملګرو دا متل دی پر سر یې لار وي که هر څو جګ وي د غرو سرونه. حوصله مه ماتوئ ملګرو دا متل دی پر سر یې لار وي که هر څو جګ وي د غرو سرونه. اخري بیت خو یې لږ په تشدد دی چې د افغان له نوم منکر وي د خوشحال په توره بس ګیلمنه له هغو به غوڅوو سرونه. موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. خاموش صاحب موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. په پښتونخوا وطن کې هر ورځ لاشونه وینو کله د پلار کله د ورور مات اندامونه وینو. له هرې خوا د یتیمانو فریادونه راځي د های ورور جانه اخ پلار جانه آوازونه راځي. د هر یو کلي نه د مړو اعلانونه راځي د لر او بر افغان وطن نه متمونه راځي. د لوبو وخت یې معذور مو شي بچیان د وطن ورته بمونه شخوي څوکیداران د وطن زموږ په غوښو یې ماړه کړل سپي لیوان د وطن خو بیا مو هم په یوه خوله نشول مشران د وطن. زموږ خو پیغلې د بابا په کورو کونډې شي په یو بل کلي کې خیرات غواړي بربنډې شي له حیا ډکې پښتنې پیغلې سرتورې شي ځکه اکثر خویندې مو ورارې میندې بورې شي په یو بل کلي په خیرات غوښتو مجبورې شي. د سر سړي مو شول حلال د جاسوسانو په نوم مشران مو مړه شول د غدارو کافرانو په نوم ځوانان مو ورک شول د غازیانو طالبانو په نوم څوک ترهګر څوک یې کړل مړه د بدماشانو په نوم ځینې ځوانان مې په پنجرو کې په زندان بندي دي د پښتونخوا مې په زرګونو انسانان بندي دي څوک یې ژوندي پر امریکا پر برطانیا خرڅ کړل تپوس یې وکړئ تور دشمن مو برملا خرڅ کړل. کلی کورونه بازارونه را تړن کړل پنجاب کلی کورونه بازارونه را تړن کړل پنجاب ټولې حجرې او جوماتونه را تړن کړل پنجاب ګړدې لیسې او مکتبونه را تړن کړل پنجاب ټول تاریخي خوندي ځایونه را تړن کړل پنجاب ګرد نړۍ کې په نوم د ترهګر بدنام کړو استاد شاګرد ملا اومي هم یې کم ستر بدنام کړو زموږ په وینو یې خپل ځان ته بلډینګونه جوړ دي ځان ته یې کوز په تور پنجاب کې محلونه جوړ دي 83 کاله شي غلام یې له پښتون جوړ کړی د منډۍ د خرڅ نیلام یې له پښتون جوړ کړی موږ یې بس تش په ملک د نوم په لا غلط یو موږ پښتانه یې په دشنه سپینه جنډه غلط یو څوک یې په پاک سرزمین څوک یې په ملا غلط یو دغه دوه مخې ریاست موږ په بیا غلط یو خو نور خو بس دی پښتنو ځانونه وپېژنئ ای د غفلت په خوبودو ځانونه وپېژنئ ای میړنو ای ننګیالو ځانونه وپېژنئ د تور پنجاب د دې دوه مخې پالیسۍ په خلاف راځئ چې
یو شو د بنده د بندګۍ په خلاف د دې دشمن سټیټ د دشمن رویې په خلاف پر موږ او تاسې باندې کلک سپین بغاوت فرض دی په لر او بر وطن کې ټینګ ملي وحدت فرض دی په دې محکوم وطن کې غږ د افغانیت فرض دی دا کار په موږ لکه 5 وخته عبادت فرض دی له دې غلام ابن غلام نه ازادي اخلو راځئ د سر او مال په بیه خپلواکي اخلو د غلامۍ له ژوند د سل ځله بهتر دی مرګی د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی د غلامۍ له ژوند د سل ځله بهتر دی مرګی د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی راځئ دې کار ته اول خپله ګیلمان تیار یم سبا ته هم نه ایسارېږم دا دی نن تیار یم خو تاسو دې کار ته د ننګ په پړي ملې وتړئ خالي په خوله نه نغدې ارادې وتړئ ځئ په لاسو کې د خپلواک وطن جنډې اخلو موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې د هلال صاحب څو بیتونه یاد شو چې زه له تا نه تمه نه شکوم اسمانه دا دی بیا فصل کرمه بې بارانه خاموش صاحب زه له تا نه تمه نه شکوم اسمانه دا دی بیا فصل کرمه بې بارانه او ته زمونږ او موږ به ستا په غم ژړېږو ته مو پلار موږ د بچي افغانستانه ته زمونږ او موږ به ستا په غم ژړېږو ته مو پلار موږ د بچي افغانستانه ما چې مخ د لالا ښکل که دی وویل بیخي وران مشي هلال د غاښ نشانه